کابل ته ټول پروازونه لغوه سوي دي. هغه مسافر چې کابل ته را روان ول نو اوس په کابل کې طیارې نشست نسي کولی. لامل یې دا دی چې هلته انټرنیټ بند دی او د پیلوټان یا د پیلوټ افسران چې کوم دي کپټانان یې له کابل میدان هوایي سره په اړیکه کې نه دي. په همدې وجې چې کومه حادثه ونیسي نو کابل ته ټول پروازونه لغوه سوي دي. نو شاید ځینې پروازونه ترکیې کې، ځینې ایران کې او ځینې نورو شاوخوا د سیمو هیوادونو کې نشست وکړي او کومې طیارې بیرته کولی سي له کومو میدان هواییو نه چې پورته سوي دي شاید بیرته وګرځي هغه میدان هواییو کې نشست وکړي چیرې نه چې دوی راجګ سوي ول یا پرواز یې کړی دی. دا نو هغه لومړۍ ضربه ده چې افغانستان ته رسیږي. نن د ځایي وخت یا د کابل پر وخت له 5 بجو وروسته په کابل او ډېر شمېر ولایتونو کې انټرنیټ په مطلق ډول باندې بند سوی دی او اصلا مسافر نسی کولی چې خپلو کورنیو سره اړیکې ونیسي. دې سره اجتماعي سوداګریزې اړیکې هم پرې سوي دي. دا یوه لویه ضربه ده افغانستان ته، حتی که دا د څو ساعتونو لپاره هم وي. په میلیونونو ډالر تاوان افغانستان ته او خلکو ته رسیږي. که پرون مو د خپلو خویندو په حق کې غږ پورته کړی و او چاته مو دا اجازه نه وی ورکړی چې زموږ په خویندو تعلیم دروازې بندې کړي، نو تاسو ومنئ چې نن دا جرأت چا نه کو چې داسې یو حکم دې وکړي چې افغانستان کې د مطلق ټول انټرنیټ بند کړي او درته دې ووایي چې یو څه وخت وروسته د 2G انټرنیټ فعال سي. دا چې فعالېږي او که نه فعالېږي تر اوسه پورې نه طالب چارواکو څه ویلي نه هلته ځایي سرچینو په دې اړه معلومات خپاره کړي دي. معلومات ځکه نه خپرېږي چې معلوماتو ته د لاسرسي اصلي لاین خطه سوی چې هغه انټرنیټ دی.